امرالله صالح د ولسمشر غني په امر څه کارونه کوي؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د ولسمشر محمد اشرف غني د مستقیمي او څرګندې لارښوونې پر بنسټ به زه په درې اړخونو یا محورونو کې لکه لومړی دا چې په لویو ښارونو کې مجرم او مجرمینو مهارول، دوم دا چې د هیواد عوایدو د زیاتوالي په موخه د مالي نظام د چینجیانو پر ضد په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د اړینو او د منلو وړ معلوماتو پر بنسټ د اقدام تګلارې جوړول، او دریم دا چې له کوچني ادارې واحد یعنی ولسوالۍ او کوچني ټولنیز واحد یعنی کلي څخه د محلي حکومتولۍ ارزول د اغیزمن مدیریت د کوچنیو شخړو په حلولو کې د ولس برخې اخیستنې ته ارزښت ورکولو او د دولتي خدماتو د ښه والي په موخه به اثر له سبا څخه لاس په کار شم. د ټاکلو موخو او د اټکل وړ برنامو ته د رسیدلو لپاره د مهمو دولتي بنسټونو لکه د ملي امنیت مشاوریت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، د کلیو پراختیا وزارت، د مالیې وزارت، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې، د ادارې اصلاحاتو خپلواک کمیسیون او د اړتیا پر وخت له ادارو سره به هم په مستقیم ډول کار وکړو او لازمه همغږي او همکاري به رامنځته شي ترڅو وکولای شو د ادارې حکومتولۍ او نظام واحد اقلیم پیاوړی کړو. خلک مسؤلیت او رواني آرامۍ ته اړتیا لري. له رښتیني پرمختګ څخه به خبر شئ. شته وضعیت باید بدلون ومومي. موږ ټول د غوره چاپیریال مستحق یو. انشاءالله د غوره پرمختګونو څخه به خبر شئ. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.